حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رشته څنګه پاتې کېږي لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې وی لاړم پسې په منډه منډه وی ما ورته وایي چې حفصه نبي علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی هغه په ژړا شوه چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر ما ورته چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دی دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بې عزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوه نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي لور ته واز وکړه نصیحت وکړه د خاوند ادب کوه د خاوند احترام کوه د خاوند عزت کوه هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نشي پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي نصیحت وکړي بعضې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې راولي ځان کره یې مروره کښېنئ نو د هغې کور یې وران کړو قرآن یې نه کړو دا یې کور یې وران کړو خو دا دې ورته ویلی وي په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده دا وچه تاله غوره ده نو د هغې کور به بد شوی و که نه نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده زه په تا باندې بوج نه یم وایي راځه زمونږ کره په لور باندې څه وران کړي کور وران نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي نو عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې حفصه رضی الله عنها ته وفرمایل ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبي علیه السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی نبي علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه وي څومره غمجن دی وی زه ټینګ نه شوم وی ورلم هغې کوټنۍ ته خېجم د نبي علیه السلام بالاخانې ته خېجم چې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم وی د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم و رباح وی ما ورته وی چې رباحه نبي علیه الصلوة والسلام ته وفرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي وی هغه وی چې ټیک ده وی رباح دننه لاړو نبي علیه الصلوة والسلام ته وفرمایل چې عمر د اجازت غواړي وی نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل وی رباح راووتو وی ما ته وی چې عمر ما ورته ستا نوم واخیست خو نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل وی واپس رالم جومات ته وی بیا لاړم وی ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبي علیه الصلوة والسلام ته وایي چې عمر وایي تا سره ملاقات کول غواړم وی دی بیا لاړو دی نبي علیه الصلوة والسلام ته زما نوم واخیست نبي علیه السلام بیا څه ونه ویل وی چې عمر ستا نوم مې ورته واخیست خو نبي علیه السلام سر ټیټ نیولی او هېڅ یې راته ونه ویل وی په جومات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم وی په درېیم ځل رالم اواز باندې چغه مې ووي چې رباحه نبي علیه الصلوة والسلام له ما له اجازت وغواړه او که د نبي علیه السلام دا مطلب چې دی د خپلې لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې اجازت وکړي قسم په الله توره مې په لاس کړې د حفصه سر د خپو ته راتاوم زه د خپلې لور سر د نبي علیه السلام د خپو ته راتاوم کو اجازت پرې زه د حفصه سفارش له نه یم راغلی نبي علیه السلام چې د عمر د اواز واورېده چې نور عمر خرابېږي نو وایي چې عمر ته ووایه چې راځه عمر ته وایه چې راځه عمر رضی الله تعالی دننه شو څنګه چې کېناستم ما ورته چې د الله پاک پیغمبر تا بیبیانو ته طلاق ورکړی دی وی نبي علیه الصلوة والسلام فرمایل چې لا ما خو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی نبي علیه السلام خو طلاق نه دی ورکړی چې صحابه کرام چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي دا خبر ولا ورکم نبی علیه السلام چې خبر ولا ورک صحابه کرام ته وفرمایل چې ما طلاق نه دی ورکړی ویراله صحابه کرام ته وفرمایل چې بیغمه شه نبی علیه السلام بیبیانې نه طلاق بیا رالم د نبی علیه الصلوة والسلام خواته کېناستم وی چې ګیر چاپېره مې وکتل وی داسې یو څو سرمنې چې دي دا ګیر چاپېره ځوړندې دي او نبی علیه الصلوة والسلام چې کومې تکیا ته ډډه والې ده که نه هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دنده پرتې دي دې نه ډکه شوې ده او نبی علیه الصلوة والسلام په یو انډیري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی نو د هغې انډیري نښې د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې جوړې شوې دي د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې د انډیري هغه نښې دي نو چې داسې ګیر چاپېره مې وکتل او داسې لکه دوایي پرته وه سیټ ته دا سرمنې چې پې خلک وچې هغه دوایي پې مږي د دباغت دپاره هغه لکه دوایي غونته پرته وه چې هغې ته مې وکتل زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې چې عمر ولې ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي چې بېشکه ولې نه دي ما ورته وایي چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زموږ دا ژوند بدل شي زما محبوب په انډیري باندې پروت دی د الله نه دعا وکړي چې دا غریبي او دا غربت ختم شي نبی علیه السلام ته زما دا خبره څنګه واورېده که نه د چټای نه ډایرکټ نیغ کېناست داسې فورا کېناست نیغ د مخ دا رنګ داسې بدلېدو ورو د مخ مبارک سور شو
ما ته چې عمر ګور چې ته په خپل دین کې شک کوي کو په دې دین اسلام کې د شک دی کو ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر سره چرته شک کوم استاد جسم مبارک دا نه خلانه نه برداشت کیږي چې باندې پروتي نبی عليه الصلاه والسلام راته فرمایل چې عمره دغه يهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې سنه کارونه خو کوي کنه دغه بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکړي اخرت ته هغه څه شته دی او زمونږ د نیکو اعمال بدري الله اخرت ته خېد عمره ته ولې فکر کوي اخرت باندې یقین نه لري زمونږ د دنیا سره هیڅ نشته دی الله بیا مې نبی عليه الصلاه والسلام نه اجازه وغوښته چې الله پاک پیغمبره د خوش طبيعتي یو څو خبرې وکم ایمه چې نبی عليه السلام لږ خوشاله شي او اجازه یو څو خبرې د خندا وکم د خوشاله نبی عليه الصلاه والسلام راته فرمایي چې عمر وکړه چې الله پاک پیغمبر عالم خپل لور ته میوي چې کوته د عائشه سره سیالي کوي کنه نو عائشه در نخولیم ده عائشه در په عمر کې کمم ده او د عائشه سره د نبی اسلام مينم زیاته ده اسینه چې تاغي ته ګوري او ځان خراب چرته نه کی دا خبره چې نبی اسلام اوري د دې سلک مسکې شو بیا مې ورته چې الله پاک پیغمبر ام سلمہ ډیر ورټل ما ستا بیبي ام سلمہ غي ورټل مې ماته چې ولي ما ورته چې د نبی عليه الصلاه والسلام تاسو جوابونه ورکوي نه غیر ته چې عمر فرش کې کار دی زمون کور کې کار ساتي دا خبره چې نبی عليه الصلاه والسلام اوري مسکې شو وای خندل نبی عليه الصلاه والسلام خندل مسکې شو چې ما بیبيانو له طلاق نه دی ورکړي دغه بالاخانه کې نبی عليه الصلاه والسلام تر یوې میاشته پورې و یو میاش بعد آیت د تخیر نازل شو دا الله پاک پیغمبره قلوا بیبيانو ته وایا ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ولې بیبيان روغواړه وای ورته کو تاسو زیاتې نفقې غواړئ زیاتې پیسې غواړئ زیاتې خرچې غواړئ راشه چې هغه درکم او طلاق ترله درکم زه دغه والی وځئ او کنه الله او د الله رسول اخلئ نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشحاله اوسئ نبی علیه السلام دغه آیت مبارکه عایشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو نبی علیه السلام عایشه ته وفرمایل بی عایشه مال به سمدستي جواب نه راکړي لومبه به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او کومه سره ژوند کول غواړي عائشہ بیبي راته فرمایي نبی رسول الله یریده پیسه کاغه وړه و د عمر نبی سینه چې دا چرته اچانک پیسې راوکی عائشہ رضی الله عنها فرمایي د الله پاک پیغمبر سره په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې د الله د پیغمبر سره پاتې شم کو پاتې نشم عزت دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته نبی رسول الله ډېر خوشاله شو او عائشہ بیبي ته فرمایي د الله پاک پیغمبره ما خو درته چې د الله پیغمبر غواړم دنیا نه غواړم او زما دا خبره بنور بیبيانو ته نه کوي دا بنه کوي دې شی وطن پکې و چې مال طلاق راکې یو خو پکې کم شي کنه یو پکې کم شي کنه نو موږ له بل ټیم زیات راکې زموږ سره بیا لک زیات ټیم زما د خپل خبره به نور ته نه کوي عائشه و چې د الله پیغمبر غواړم نبی رسول الله مسکه شو عائشه الله ز انصافدار را لګلم الله ز نرمي کوون کې را لګلم سختي کوون کې نه را لګلم زه په ټول بیبيانو ته چې عائشه دا پیسې را تاسو خپل پیسې را وکړي زه به ورته وامه او بیا نبی رسول الله یوي بیبي له وی عائشه خدا سي وي تاسو سوایي ټول بیبيانو موږ د الله او د الله رسول د الله او د الله رسول اخلو دنیا نه غرض مې سکو ټیم نه ورته شو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق مبارک څه شو نبی اسلام اخلاق مبارک د خپل کور والو سره د خپل بیبيانو سره په کور کې دنه نو په کور کې بدنه د ځان زمري نه رغی ښا ځان بس نه رغی زمري نه رغی چې واړه درنم تنګي خزي درنم تنګي ټول کور درنه تنګي چې ته بار ته وځي شکر الحمدلله او چې کور ته رانه وځي نو بیا راغی نو کوستا ژوند دسی وو چې کور زنانه وي چې ته کور ته راځنه شي چې بیا راغی نو په خپل ژوند باندې افسوس وکړه په خپل ژوند باندې څوکا افسوس وکړه چې ته کور ته دنه کېږي او خلک چې بیا راغی چې پتا باندې بار خلک خوشاله کور در باندې خلک تنګو نو ستا په ژوند باندې افسوس پکار دی بیا ته د نبی رسول الله په شان ژوند نه تیرې ځکه ژوند خو هغه حدیث مبارک کې راځي وي ډیر ژوند چې دی وي دا په کور کې تیروا بل فارغ اوقات په کور کې تیروا نو په کور کې بته د بیبيانو سره د وړو په شان ژوند کوي کور وړو کې وسه او بار لوی وسه بار سوسه لوی وسه نو کور به د خلکو سره نرمۍ سره راځي خیسته ژوند بکای د خندا ژوند بکای دا نه چې زه خو ځاله سوکم او کور براتم خلک کینی پاسي او بار براتم خلک کینی پاسي کور تا ژوند دی چې 24 غنټه تا د خلک کینی پاسي خو په پوزه به ولګای کنه بار خو ته کله کله د خلکو سره ملاويږي کور خو 24 غنټه نو هر ټیم به خلک تا ته په داسې کې ولاړی نه کور به ډیر د نرمۍ ژوند کوي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق نصیب